کړی دی هغه وی ما سړي اج څه کوو خو په ټبر کې مې تربور کړی دی د سیالای حاج دی ښه ما وی سیب سره مې کار دی پیان کلک شو وی کجرنده چې د پلار ده نو په وار ده او چې مې موټه وله تود که نو موسکی شو ویلې زر وردګنې د سیب تلوار ده او ما وی زه خو د په تلو راتلو رنځور کړم کار مې نه کېږي په ما خوږېږي نه وی چې دغسې په تلو راتلو به مړ شو ته چې هسې ځې راځي او ټوخېږي نه یو بنګلې مخکې شیطان په جړا ناست یو بنگلې مخکې شیطان په جړا ناست ما وی ولې داسې جاړې لبجبي ویلې دا بنګلې زما په زور کړه جوړه پرې ولیکل ها زمین پر جرېدي اوډر خرڅ کړي بیا په تخته ولګي کنه یا زمین پر جرېدي نور وای مزاحیه وای د ماستر سے خدا سے روغانه بابا وای چې د اعتدال خاوند ځان د خواروزار کو د اعتدال خاوند ځان د خواروزار کو استاد انتها نتیجې پورې ووتی او دین کې ور داخل شه دومره څومره چې پکار دي ته دومره داخل شې چې پورې ووتی هغه یو داسې کتنه جرمني کې وی یو یونیورسيټي ده د هغې په ګیټ باندې په پښتو کې لیکلي شوي ده او لاندې ورته د جرمني په ژبه کې ترجمه ده د روغاني بابا کیسه لیکلې شوي ده یو سړي ورته تصویر ایستی ما ته یې ویلي وي دا ما په خپلو سترګو لیدلی دی په داسې کیسه ده چې مدام څومره چې کېږي درنه راشتې خوندونه واله څومره چې کېږي درنه راشتې خوندونه واله مدام به نه وي دا ښارونه بازارونه ګورې د سیکنډایز کنې ټک ټک معمولی چیز مه ګڼه د ژوند پهونه دي د صبر ګزارونه ګورې د سیکنډایز کنې ټک ټک معمولی چیز مه ګڼه د ژوند پهونه دي د صبر ګزارونه ګورې داسې روغاني موږ څخه داسې شاعران دي داسې تخلیقکاران دي یا تپو په سر نکري دي یا رنګونه لګو پې ځواني کله واپس کېږي په لړلو په تپلو په ناسوارو او په سګرټو مو کروړونه لوګی کېږي معیشت زموږ تباه شو په توکلو په پوکلو او ما وی راشه ورشه دی ګلدین ته لږه واسکه ما وی راشه ورشه دی ګلدین ته لږه واسکه ستړی شوم په تلو راتلو که نن یې پته ولګي بې تپوسه پوه شم چې واره دی یا یې رور دی ما ته چې ووایي چې زموږ ورسره نه لګي بمبار سے پہ لگوائی بمبار سے اور بمبار اوی دا ځل په سپینه ګیره وشرمېدم د ستار بمبار وایي دا ځل په سپینه ګیره وشرمېدم او خدای ګو د نور په سیره وشرمېدم او چېرته ښه ورځ مې د نه ونه لیده بدلېږي نه تقدیر وشرمېدم تر څو به پروت راته په غاړه کې د تومت زنځیره وشرمېدم او بس چې د زړه نه مې بهر ته وځه د بې وفا تصویره وشرمېدم ما دې خپل زړه ته څو ځله ووایي بس کې نه خنځیره وشرمېدم ما دې خپل زړه ته څو ځله ووایي بس کې نه خنځیره وشرمېدم عبدالستار شبی جمیله بوزه ای تبلیغی امیره وشرمېدم غلا دوکا آرام که مسلمان تکونه نه نیسي غلا دوکا آرام که مسلمان تکونه نه نیسي هر څوک لوی ډېری وي خو تالان تکونه نه نیسي او داسې خو پردي خلک هم راته کې ملګري وي خپل زړونه به څه کوي چې تاوان تکونه نه نیسي او دا خو خاپیرک دی چې سر کته او کونه پورته کي بله مرغۍ مړه که خو اسمان تکونه نه نیسي او روکه هغه سړی دی چې کنټرول یې برابر نه وي دا کې که خمبي وي خو دوکان تکونه نه نیسي او دی د ستار اوسنۍ اشنا بیزه ساتلي روکه یې که مړه چې باران تکونه نه نیسي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه څنګه کاکا جي شکر دې څوک تېر وارمې زه نیازالي خبرې کوم نو ووایم نیازالي ته په خیر علي وم څه به ووایې نیازالي خانه بس کاکا جي زه خو وختي داسې پروګرام ګورم ډېره مې پې ټرای وکړه خو نه مې لاوې د بیا اخره کې مې پرېښودو خو اوس مې بیا کوشش وکړو بس دا چې بیا کوشش وکړي نو بیا میلاو شي په یو ځل خو نه میلاوېږي زمونږ کال کنه نو شکر دې څه به وایې بچنګه وایه که نه خبره وکړه ډېر خلک ستا غږ اوري ما سره ملګري دی هم ستا غږ اوري
دې دا ټول ته سلام کوم او زه خپل ځان یې کوم کوم نه غواړم رسول خیمه ته دوه دا خو بالکل ټلیفون بند کاو زه رسول خیمه درسته بیا پروګرام وګوري دا صحیح دی ډیر الله پامان الله پامان روان رونو ته خواص کوم چې د ډرایوینګ په دوران کې د ګاډي چلولو په وخت کې په ټلیفون خبرې مه کوئ مو پروګرامونه ګورئ چې خپل ځای ته ورسېد موږ د پروګرام په دغه پاڼه کې پروت وي سبا یې وګوره بل را چې څه وخت د باعث ټایم میلاو شي په کرار وګوره واوره تنقیدي نظر باندې وګورئ موږ د یادو پروګرام یې لیکلي را څخه څه وینه نو که داسې څه خبره پکې را نه کېږي نو موږ ته په ګوته کوئ موږ خوشحالېږو اگای جنگوي دا نظار صاحب لګوي یا بمبار څوک چې د یار سره اگای جنګوي منګري مار سره اگای جنګوي او ملګرو دغه یو خیرن ته ګورئ عمران ملګرو دغه یو خیرن ته ګورئ د مزیدار سره اگای جنګوي او تاسو هغه ډاکټر لیدلی که نه ګرامانه تاسو هغه ډاکټر لیدلی که نه چې د بیمار سره اگای جنګوي او ساجیبه غوندې وختونه راله زامن د پلار سره اگای جنګوي او بیا په قرآن او په طلاق دوکه کو د دکاندار سره اگای جنګوي او پرېږده چې پروت وي بې تپوسه پکې د تاڼېدار سره اگای جنګوي ملګرو دغه ماشوم نه پوهېږي عبدالستار سره اگای جنګوي دا چې هغه داسې وایي که نه زمونږ ته بیا د تپوس او نو هغه وایي دا دی چې که ماګو پورې خاندي دا خو د جنګولو اگای نه دا خاریان وایي اگای جنګوي یو داسې نیولي بل به را بغی چې چې هغه ماته شي دا لوبه ده بل هغه یو شعر دی وایي چې کړی وي ټول عمر د لکای کار نو به نه شي د هغه نه د نیکای کار نو خلکو وخاندي نو هغه وي یاره د بنده لکۍ وي وي ځناور یادوم سوداګر یادوم چې باپاریان چې کړی وي ټول عمر د لکای کار نو به نه شي د هغه نه د نیکای کار او څنګه ښه به وي شاعر عبدالستاره که چې دی د غېړلي په پوسکای کار پرسه غزل نه وای یو هغه وایي نو بیا به فارس وایي یا یو خبره کوم بخښنې سره دې وختي فرمایش وموکړه دا وایي یوه خبره کوم بخښنې سره چې د لګان ژوند کو د ونې سره او زه خدا نه وایم چې خیرات له مزۍ صادره خیرات له ځای خو د بلنې سره او څوک د واده نه پس هماغسې وي ځنې بدل شي د پوهېدنې سره او د مشر مخکې په ادب ودرېږه کشران پوه که زورنې سره که پښتانه څوک خپلول غواړي نو پښتون خپلېږي د پښتنې سره پخوانی میندې به وختي پاڅېدې ټپې به یې کولې د میچنې سره خپله درانه خور ورته سپکه ښکاري ډېر زیات خوشحاله وي د ښینې سره د لیډرانو خېټې ډکې نه شوې عوام یې وخوړه څرمنې سره او که ښکلی کار شروع کول غواړي نو صلاح پرې ونه کړي مېرمنې سره زوی یې عمر کې اغوستی نه وي نوسي ژوند وي د لمنې سره اوس خلک ګیرې سره ټوکې کوي لږ شان ویښته پرېږدي د زنې سره هغه خو سهیل و هغه هغه کې شاته راغلی مو اوس خلک ګیرې سره ټوکې کوي لږ شان ویښته پرېږدي د زنې سره او چې پرتوغاښ به یې تړلی نه شو نو اوس تماچې تړي د کونې سره السلام علیکم وعلیکم السلام اندري صاحب یو پېرې سجا سلام واریږي دا پروګرام ډېر ښکلی و نن ډېر زیاته او ډېره مزې وکړله د دوهم ټلیفون وکړو شاذم سیدا خبرې کوم شاذم خبرې کوي خو شاذم خو تانګول کوي که نه یاره تانګونه کوي نه تانګول کوي وامه څوک پرنول کوي بس وایه چې څه دې خوښه ده اوله ها زه پوه نه شوم هغې دې نه هلکه مطلب دا دی چې د سفر په شعرونه خو اورېدلو ډېر ښکلي و ډېر مزېداره ده په دغه هر پروګرام کې وایي که نه دا خو زما چې کوم دی نو دلته ستاسو چې پروګرام لاړو نو تاسې زما د پښتو خبرې چې ټولې چې کوم دی دا خپله خبرې نه کوي شی کوم مطلب دا دی چې پروګرام په څه ښایسته کېږي خو په دې زه بس لږ یا یې وایه چې څه دې خوښه ده نو زه خو غږ نه کوم درته
خانه کو تاسو خفه کېږئ زما په ټپه باندې یا زما په